ما خو تا ته ویلي د پیغمبر په ژبه چې علموا اولادکم الصلاة وهم ابناء 7 چې بچې د 7 کالو لمونځ ورته ښایه ما نو ویل واضربوهم عليها وهم ابناء 10 او چې لسو ته ورسېږي او بیا مونځ نه کوي نو بیا ته غزاره مو باسه ما خو ته چلم کولې الله بوي ما خو ته طریقه خولې وه چې د 7 کالو شي مونځ ورته وښایه چې مونځ ورته ښایه عقیده به خامخا ښایه چې د لسو کالو شي بیا والم شي لسو کالو بچې تا ته رابرغېدی شو تا ولې مونځ سره نه بلله یو سړی ماله راغلی زما یو دوست دی ډاکټر دی د هغه په واسطه ما ته وایي چې زما یو ډاکټر دی او هغه راځي تا سره یو څو خبرې مشوره کوي یو ټایم وله ورکړه نو ما ویل سهار وختي دې راشي د دې ډېره موده وشوه نو زه به ورته بلکل چې څه مسلې نو ما ته دې وایي چې زما نه څه تعاون کیدی شي زه به وکړم سهار وختي راغی ما وله ناشته تیاره کړه ما ځان سره بیټک کې کښېنم پخوا زمونږ هغه زوړ بیټک دی کې مې کښېنم ما وی څه ډاکټر صاحب څه مسله ده یاره په پړق پړق په ژړا شو ما د هغه خپل دوست ډاکټر د مخه ومیلمه مو نو ما وله ناشته تیاره کړې وه هغه ناشته یو پیاله چای زما د ډېر زور د وجې نه وڅکله ما ته مولوي صاحب تېرېږي مې نه مسله څه وه مسله دا ده چې زوی مې لوپر دی او ټوله ورځ د خپلو لوپرانو دوستانو سره په چکر وګرځي او دا نه چې ابټاباد ته ملګري بوځي یا مری ته ملګري بوځي نه د سنګاپور ټیکټ یې ولکه یولته بوځي ملیشیا ته بوځي بار دنیا ته بچي بوځي او زما مال دولت خرڅي او مرګرو لمویزیو کې ټیکټونه کې په خپل املاړ شي او دا 10-12 ورځې بار تیری کې په زناکارو پسې ګرځي او بیا مرګرو له ګفټونه موالي دا زما دوستان دي دا زما درونو نه زیات دي زما ټول مال تباہ او اوس راته وایي کور خرڅ کا زه ګټم کور خرڅ کا ای بچې دا هم ستا دی زما بل زوی نشته ته مې زوی یې لور واده ده ته مې زوی دا مال ټول ستا دی د خدای خاطر وکړه ګورې مه کوه دا هلکان دا ملګري دي لوپران نه پکارېږي وایي ما ته وایي چې زما دې خرڅ که کنه زه به څه کومه دا مور به دې څه کوي وایي خپل کار کوي ما ته وایي مولوي صاحب بېګیم را باندې ډزې کړي دي خدای بچ کړي او ما ته وی د مرګ ډېر آسان علاج دی داسې به یې مړ کړم چې دی به کټ کې ودي او ما له داسې علاج را دي چې دی به سهار مړ پروت وي څوک به ته خبر هم نه خو زوی مې د لاس مې نه ورځي الله پلار ته ګوره زوی ته ګوره دې کشرانو ته ویم چې ای بچې د پلارانو لحاظ وکړئ ګورئ په خدای مې د قسم دا پلاران دا اسې بوډاګان نه دي دوی چې دا ملا ټیټي کړي دی تاسو لپاره کړي دي دا پلاران چې نن په کونټۍ ګرځي د دې بچو دپاره ګرځي دوی خپلې ځوانۍ تاسو له خوړلې دي دې پلارانو تاسو له پټو کې سسکورې والي دي دې بوډاګانو پلارانو تاسو له په بیلچې راښکلي تاسو له د شپې بخورې کړي دي تاسو له ګوډونه کړي دي دې پلارانو تاسو له پردي خدمتونه کړي دي نن بوډاګان دي دا ځواني تاسو له خوړلې ده لوفرانو بچو خدای ته وګورئ د خپلو پلارانو ومنئ د خپلو میندو ومنئ مه کوئ تباه به شئ غرق به شئ نن کشر کل د مور او پلار نه بېزاره دی نن د پلار قدر نشته د مور قدر نشته غلطي خو د مور او پلار د چې لارې ورته نه ده خولې خو د بچو ته میم د کشرانو ته میم چې څوک هم زما بیان اوري د خدای خاطر وکړئ په خپله ځوانۍ غرور مه کوئ خپل الکانتوب غرور مه کوئ که الله رونی وی قسم په خدای کم ته څوک خلاص کی زما د پرب قسم یې کړی ته څوک خلاص کی که الله رونی ولی د جنکو ته ویم د مور پلار قدر کوئ عزت کوئ احترام کوئ د هلکانو ته ویم چې د مور پلار قدر کوئ عزت کوئ احترام کوئ پلار به راته ګورېږي خیر دی ستا د فایدې دپاره پلار به څپېړ هم در کوي ستا د فایدې دپاره پلار به کنځل هم درته کوي ستا د فایدې دپاره کوي په ته اړه خوږېږي ته داسې ماشوم خو دنیا ته نه راغلی تا سره خو ډېرې خوارۍ شوې دي ته خپل بچي ته وګوره خپل زوی ته وګوره خپل لور ته وګوره څومره دې ورسره خواري کوې دقسې تا سره هم چا خواري کړې ده ټوله ورځ پلار غریب دکان ته لاړ شي او بوډا پلار دی لاسونه رپي داسې وجود رپي او ملا رپي او ماسخوتنه پورې دکان کوي تا له پیسې ګټي ستا د واده غم کوي ستا د کور غم کوي دا پلاران یعنی په هغې خو یاره باره تېره ده
مور پردي لوښي ځي ټوله ورځ پردي خدمتونه کوي ستا دپاره یې کوي په کار دا دی چې بچی د کور نه وځي د مور پلار نه تپوس وکړي چې بابا بیبې لاړ شم که وایي چې نه بلکل نه بلکل ما نه طالبان تپوس کوي وی مور او پلار راته وایي چې زموږ کلي کې سبق وایا او بار مزه وایم بلکل د مور پلار ومانه هملته وایه خیر و خلاص چې مور پلار خفه کېږي چې لرې مزه په دې کلي کې وایي په دې کلي کې وایي علم حاصلول د مدرسې دا چې کوم لوی علم د فرد کفایي دی هغې کې د مور پلار د اجازت ضرورت دی ته ګوره چې خدای در باندې مهربانه کېږي او که نه هلکانو مور پلار پرېښي هېڅ پروا هم نه ساتي په کومه چې لاړ او په کومه راغی دا ځکه وایم چې خدای ګواه دی ما ته ډېر مور او پلار دا تپوسونه کوي چې مولوي صاحب بچي نافرمانه دي مولوي صاحب څوکمه بچی چې په یوه ځي په بل راځي تپوس ته نشم کولی چې چېرته لاړئ المته نه وایي مور ورته غږ نشي کولی مور ورته نوکرم نه ښکاري مړه ته په دې وجود غاوېرې په دې ځوانۍ غاوېرې په دې حسن غاوېرې په دې سترګو په دې پوزو په دې خولې په دې لاسونو غاوېرې په خدای کې که راونیولې چې ته ستا چا پلار هم دې تا خلاص کړي وي د خدای د په صبر دوکه کېږه ما د خدای په حلم او د خدای په صبر مه دوکه کېږه دا سوچ مه کوه چې ما زما د نیوکې څوک نشته الله ګواه دی چې شته دا سوچ مه کوه چې د پلار خفه کړمه نو د پلار مې خفه کړه د ما نه څوک تپوس نشي کولی په خدای مې د قسم دی چې د پلار خفه کولو تپوس به د نه الله کوي قسمین مې راته وویل د پیغمبر د حدیث مفهوم دی مور دې خفه کړه د مور د خفګان او د مور د خفه کولو تپوس به د نه رب العالمین کوي دی خو بوډا دی ما ته څه نشي ویلی الله خو بوډا نه دی دا خو بوډا د ما څه نشي ویلی الله خو بېوسه نه دی الله کولی شي تپوس څومره کشر کول دی ولکان دي او زما بیان اوري بچې د ما در باندې له خفه کېږي مه کوئ د مور او پلار قدر وکړي مور او پلار نه بې سلا بلکل موزه که ستا یو لک روپۍ هم تاوان کېږي او مور وایي چې نه وی ښه چې ستا 100 لکه روپۍ هم تاوان کېږي او مور او پلار وایي چې نه وی ښه ودې شي ستا تاوان مور او پلار به خوشحاله وي او مور او پلار لم پکار دي چې بچې د لاس ته نو باسي ګورې نقصان ټول د مور او پلار دی ماشومې د لاس نه ایستلی نو ما ته هغه ډاکټر صاحب وایي بېګۍ هم راباندې ډزې کړې یا بچې تا له کوم مالکې خرڅ کړه اوس نه خرڅ کړه بس پیسې ګټم الوځئ پلو پرانو الوځئ ما وی ډاکټر صاحب سره یو تپوس ته نه کوم خفه کېږم مې تاسو هم خلکو له چې علاج کوئ اپریشن کوئ نو دردوی خو هغه درد د هغه د فایدې دپاره مې زه هم درته یو خبره کوم لږ د دردومه خو ستا د فایدې دپاره خفه کېږم اپریشن دله کوم مې تا به دا بزوی ځان سره چې تر جومات ته منزله نه بوتلی